چې کلابټ نه تشریف راوړی او ډېر ښکلي شعرونه خاص کر د نظم یې کوم وویل نو ډېر څه یې پکې وویل. اوس زه د دې مشاعرې صدر محترم خالق شاه به چاته به خواست کوم هغه راغواړم خو هغه ته مخکې یو دوه شعرونه ډالۍ کوم. زه دې حالات وکړم په داسې غم اخته جانانه، زه دې حالات وکړم په داسې غم اخته جانانه، زما نه هېره شوه سندره او ټپه جانانه، او داسې بیخي د هېرولو سړی هم نه ومه چېرته په کال کې مې یو ځل نه مې یادوه جانانه. په دې شعرونو باندې زه خپل مشر خالق شاه صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل آخري کلام د صدارت وړاندې کړي. ماکه نه تشریف راوړئ. شروع کوم د لوی الله په نوم باندې چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې خو ګل زمان ګړندي صاحب ته د هغه د ورېرونو په واده باندې او مبارکي ورکوم او الله دې وکړي چې د دوی په کورنۍ باندې بیا بیا داسې خوشحالۍ راځي او داسې بختوره خوشحالۍ دې بیا الله راولي چې تا حیاته پورې خوشحاله وي. او ملګرو خو رښتیا چې ټولو ویرو کړو او خو د خوشحالۍ په موقع باندې له بیزارانه کې موږ سره خو د ویر دومره دغه دی لارې دي شاعران خو چې شعور خوله وازوي نو ویر شروع کوي او د پښتونخوا شاعرانو خو ټول بس قسمت کې ویر رسېدلی خو نه زه اوس ویر نه کوم. زلمه احساس مې ستا د ښکلو بنګړو شور واخیستو، زلمه احساس مې ستا د ښکلو بنګړو شور واخیستو، ځکه په سر مې ستا د ټول کلي پیغور واخیستو، او هلته تا وخندل پوه نه شوې په ځان لاړې په شا، هلته تا وخندل پوه نه شوې په ځان لاړې په شا، دلته لندو به خو زما د بدن اور واخیستو، هلته تا وخندل پوه نه شوې په ځان لاړې په شا، دلته لندوغ و خو زما د بدن اور واخیستو، او خدای ګدا ډېره بېوسي وه چې زما په مخ کې، خدای ګدا ډېره بېوسي وه چې زما په مخ کې دا ستا د لاس نه رقیبانو ګل په زور واخیستو، خدای ګدا ډېره بېوسي وه چې زما په مخ کې دا ستا د لاس نه رقیبانو ګل په زور واخیستو، او زه خالق شاه به لږ ارام وکړم موده به شم لږ د دردمن زړه مې ستا د شونډو نه ټکور واخیست.